تاسې ګوره چې دلته خالي دښته کې ولاړ دي، حتی یو څو سپنجونه په دغه کې ورته اچولي دي، نور هېڅ هم نشته دلته. څوک وږي دي؟ ته ګوتې جګې که داسې څوک ټول وږي شوي یې؟ ډوډۍ نشته؟ ښه خدای مهربانه انشاءالله. فکر کوم دا به اوبه وي که نه؟ دغه نه بغیر نور څه نه لرئ داسې، فقط دغه اوبه یې راوړئ چې اوبه څښي دومره بس شپه پې سبا کوي. 60 ماشومان نن نهاره دلته د الله هیلې ته ناست دي. یوه بیګا شپه میا په بدې وه، نن شپه میا په بدې دی، سبا ځم کور ته، سبا په خیرات ټیم دوبۍ کې وم، سبا دغه ټایم په دوبۍ کې وم، او دا شپه کور نه بهر دی، په کور کې نشته دی، سړي ته زور ورکوي والا چې قدرمن لیدونکو په لاره باندې راتېرېدو، په لاره کې مو په هغه ټکټر کې ماشومان ولیدل، زنانه ورسره نشته، خو د جنګ له امله راغلي او داسې خوشې دښته کې ولاړ دي د الله هیلې ته چې دلته هیڅ نشته. باور مو په خدای وکړه چې دومره زوره کوي دغه ماشومان چې هیڅ حد نه لري. الله پاک دې زموږ د بیچاره ولس باندې رحم وکړي. تاسې دغه ماشومان وګورئ، دغه ماشومان تاسې وګورئ ټول ستړي مه شئ، ټول ستړي مه شئ، ټول ستړي مه شئ. کوم ځای نه راغلي وئ؟ د میدان کوم ځای نه؟ انځیر کلي نه راغلي وئ؟ ښه قدرمن لیدونکو تاسې ګوره چې دلته خالي دښته کې ولاړ دي، حتی یو څو سپنجونه په دغه کې ورته اچولي دي، نور هېڅ هم نشته دلته. تر اوسه پورې مړۍ څه طریقه شته دلته؟ نه مړۍ څه طریقه نشته، مړۍ طریقه نشته دلته، خالي نه تاویلوړي بس کورونه مو نسې پوته شول. قدرمن لیدونکو نن زما دغه ماشومان، هغه بېګناه ماشومان نهار ولاړ دي دلته، چای نشته، ډوډۍ نشته، هغه خواته هم غرونه، دې خواته هم غرونه، غرونو په منځ کې داسې یوه هواره دښته کې ولاړ. فکر کوم دا به اوبه وي که نه؟ دغه نه بغیر نور څه نه لرئ داسې، فقط دغه اوبه یې راوړئ چې اوبه څښي دومره بس شپه پې سبا کوي. همدا اوس زه په میدان کې یم، شپه ده، دغه اوبه څښي، دغه ماشومان اوبه څښي. راځئ د دوی سره مرسته وکړو. ما مخکې م یادونه وکړله چې دوی هر څه پاتې شوي دي، بې کوره شوي دي، ډوډۍ دپاره څه نه لري. راځئ راووځئ، ځوانانو باندې غږ کومه، مسیسو باندې، خیریه بنسټونو باندې غږ کومه چې نن د میدان ولس، هغه ولس چې جنګ ته نږدې ده، کورونو نه وتلي دي، ډوډۍ دپاره څه نه لري، سرپناه دپاره څه نه لري. راځئ چې ورسره مرسته وکړو. همدغه یو موقع ده، همدغه یو وخت ده، په خپل لاس یې ورته راورسوئ، په خپله راشئ دوی سره مرسته وکئ، ډوډۍ ترتیب ورته وکئ. که بیا تاسې نه شوی کولی، په دا شپه باندې چې موږ راغلي یو بیا هم راځو، که هر څومره سخت حالات بیا هم راځو، خو زه د دغه ماشومانو ده چې نن نهار دلته ولاړ دي، دوی دپاره به ډوډۍ ترتیب کوو، دوی دپاره به هر څه کوو انشاءالله. همدا اوس انشاءالله دغه د ماسخوتن ډوډۍ ترتیب به موږ ورته وکړو، یو طریقه به ورته برابره کړو، یا دوکان یا بل شي نه بیا څه ورته راوړو، تر څو د دوی شپه په تېره شي. خو دلته نورې کورنۍ هم شته، نورې کورنۍ شته، راځئ ورسره مرسته وکړو. ښه تاسو که څوک وږي شته؟ څوک وږي دي؟ ډوډۍ ته چا زړه کېږي؟ څوک وږي دي؟ ته ګوتې جګې که داسې څوک ټول وږي شوي یې؟ ډوډۍ نشته؟ ښه خدای مهربانه انشاءالله. دا د څو کورو ماشومان دي دغه؟ دا تقریبا د 2 کورو دي. د 2 کورو ماشومان دي. نور کورونه چېرته وتلي دي؟ نور کورونه همداسې ووتل، روان دي، دښتو کې ویلوړ دي، سرپناه نه لري؟ نه. بېګاته به دغه ماشومان شپه څنګه کوي؟ دا به شم داسې ټکټر کې بډۍ کې وي، همدغه ټکټر بډۍ کې به وي؟ الله دې رحم وکړي. څو ماشومان دي دغه تقریبا ټول؟ تقریبا د 100 پورې به وي. 100 پورې به وي؟ ښه 100 ماشومان یوه ټکټر بډۍ کې شپه تېروي. 100 ماشومان نن نهاره دلته د الله هیلې ته ناست دي. د مرستې همدغه وخت ده چې باید د دې خلکو سره یې وکړو چې دوی زړه ماتې نه شي. ښه لیدونکو تاسو باندې بیا هم غږ کوم چې راځئ ورسره مرسته وکړو، راځئ ورسره همکاري وکړو. دوی سره به انشاءالله موږ ډوډۍ د همکاري انشاءالله موږ ورسره کوو. هغه ته تاسو تشویش مه کوئ، دا به موږ ورسره وکړو انشاءالله. ښه څه مشکل څه ستونزې توسې په وطن کې؟ مشکلات خو ډېر دي، مقصد ډېر خلک کډوال شول، ډېر مشکل دي. په میدان کې هېڅوک نه دي پوه شوي، د خلک تکلیف دي اوسه.
نو مو خپله د یوه شپه دی مسافر یې؟ کوم ځای کې مسافر یې؟ دبۍ کې. دبۍ کې. یوه بیګا شپه مې په بدې وه، نن شپه مې په بدې دی، سبا ځم کور ته. سبا په خیرات ټیم دبۍ کې وم. سبا دغه ټایم په دبۍ کې دبۍ کې وم. او دا شپه کور نه بهر دی، په کور کې نشته دی. سړي ته زور ورکوي والا چې ډېر زور یې ورکوي دا شپه چې کور نه بهر وي. قدرمن لیدونکو، د دغه ورور په خندا کې یو رقم درد ښکاري، ځکه چې کله څوک وطن ته راځي غواړي چې خپل وطن کې په مینه او محبت باندې ژوند وکړي او د کلي حالات او د کلي هغه خوندونه خوند واخلي، ځکه سفر کې هم ستړی وي. خو بدبختانه به ووایو چې دا بیا هم په داسې یو خفه زړه باندې، ځکه چې په وطن کې ستونزې او مشکلات او دغه ماشومان تاسې ګورئ ټول په دې شپې باندې نهاره دلته بس ناست دي الله هیلې ته. څه غوښتنه لري هغه خلکو نه؟ ته خو مسافر یې، هلته به حتما خلک ډېر دردېږي او ډېر خفه کېږي، بیا هم څه غوښتنه کوي د دوی نه؟ غوښتنه مې هغه خلکو نه ډېره دی چې د ټیک ټاک یې مقصد څوک ګفټ کوي، همداسې خلکو ته د غریبانو څخه باید کومک وکړي. ډېر خلک دي بې کوره غرو کې شپې کوي، خیمې نشته، ډېر په تکلیف سره دي. په خدای چې وایي تک زړه دې اور بشي دا تر سر یې وکړي که نه ډېر په بد حالت کې روټۍ نه ورسېږي په خدای چې. خو مقصد کومک باید د خلکو سره وشي چې څوک دې کور نه بهر دی، کور نه وتلي دي. ډېره مننه قدرمن لیدونکو، موږ تاسې باندې غږ کوو چې تاسې په خپل لاس باندې په خپله مرسته وکړئ. په د ماسخوتان تاسو میدان ته راغلو، دوره تکلیف مو وکړلو. ما تاسو ویډیو نه زه ډېرې قسم مې ډېر خلکو هم کومکونه کړي. تاسو د لا ژوند ډېر کړي، تاسو د لا ژوندي لري. خدای وکړه چې نور خلک کومکونه څه وکړي، تاسو خلک څه نور کومکونه وکړئ. تاسو نه زه ډېره مننه کوم. ډېره مننه. سلامت اوسئ چې دا ولس دا وطن په موږ نه حق لري. انشاءالله که توره شوه وي که هر رقم د سخته وي موږ به راځو، دوی سره به مرستې کوو. الله دې ژوندی لاره ځکه ویډیو نه دې کوو، الله دې ژوندی لاره. ډېره مننه. غریبان دې کړي. قدرمن اوسئ. په خیر. سفر دې بې خطره، سفر دې بې خطره. الله دا وطن جوړ کړي چې امین امین.